دوه ګناهګار ملګري. دوه ملګري وو چې د یو نوم جاوید او د بل نوم ساجد وو. دغه دواړه ملګري ډېر زیات ګناهګاره وو. هرې ګناه ته به یې لاس اچوو. یوه ورځ جاوید خپل ملګري ساجد ته وویل: ما د مسجد د امام له ښځې سره اړیکه جوړه کړې ده او نن ورځ یې له ما څخه غوښتنه کړې ده چې مازدیګر باید کور ته ورشم، خو زه ویریږم چې هسې نه د مسجد امام یعنې د ښځې خاوند راباندې راشي. نو ته داسې وکړه چې له لمانځه څخه وروسته له امام سره کښېنه او په خبرو یې مصروف وساته. ساجد همداسې وکړه. ساجد به له لمانځه وروسته له امام سره کېناست او تر ډېر وخته به یې په خبرو کې بوخت ساته. کله چې به امام غوښتل پاڅېږي نو ساجد به خپل ملګري جاوید ته زنګ وواهه او د امام له ورتګ څخه به یې خبر کړ. جاوید به هم په ډېره بیړه د ساجد څنګ ته ځان را رسوه او څه یې چې کړي وو ټوله کیسه به یې ساجد ته وکړه. دا کیسه تر ډېره وخته همداسې روانه وه. ساجد به د مسجد امام په خبرو مشغول ساته. جاوید به له وخت څخه په استفادې ناوړې اړیکې پاللې. په همدې کې د مسجد امام او ساجد د زیات کېناستلو له وجې د دواړو ترمنځ دوستي او ملګرتیا جوړه شوه، تر دې پورې چې د ساجد زړه په امام وسوځېد او خپل ضمیر ته به سخت خجالت و. یوه ورځ ساجد له ځان سره ډېر کلک تصمیم ونیو چې نن به امام ته ټوله کیسه کوي تر څو د خپلې مېرمنې له خیانت څخه خبر شي. څنګه چې د امام څنګ ته لاړ، امام ته یې داسې وویل: زه ډېره بښنه غواړم ځکه چې زما ناسته له تا سره د الله تعالی لپاره نه وه. زه له تا سره ځکه کېناستلم چې خپل ملګري جاوید ته د ناوړې اړیکې زمینه برابره کړم، ځکه هغه ستا له مېرمنې سره ناوړه اړیکه لري. د مسجد امام په ډېرې حیرانتیا سره وویل: ما خو لا تر اوسه واده نه دی کړی، نو ښځه مې له کومه کړه؟ دا خبره د ساجد په زړه د خنجر د ګوزار په شان ولګېده. آیا تاسو پوه شوئ چې جاوید د چا کور ته ورتګ کاوه؟ جاوید به هر مازدیګر د ساجد کور ته ورتګ کاوه او د ساجد له ښځې سره یې ناوړه اړیکه درلوده. عبرت: هیڅ کله د شر او ناروا کار ته زمینه مه برابروه. لکه څنګه چې ساجد خپل ملګري ته د ناروا کار زمینه برابره کړې وه، خپله ساجد پکې غرق شو. او هیڅ کله له بد عمله ملګري سره ملګرتیا مه کوه. پایله به یې داسې وي لکه څنګه چې د جاوید خپل ملګري ساجد ته په ملګرتیا کې دوکه ورکړه.